چې سیلۍ راشي نو څه کول پکار دي، کم کارونه روا دي او کم کارونه ناروا دي. چې کله هواګانې ویني او سیلۍ ویني او تیز را رواني نو د الله نه یېرېږه. لکه را به شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات به تاسو وینئ چې د هغه به څه حالات. دا مه وایه لکه بعض وایي دا د علاقې موسم دی او دا چې دا خو داسې راځي او دا زړونه چې سخت شي هغوی به دا قسمه خبرې کوي. دا خو دا موسم داسې دی او دا خو دا علاقه داسې ده. همدقه خبره عادیانو کړې وه چې کله الله وایي ما تورې وریځې په هغوی باندې راوستې د هغوی په دې علاقو باندې نو هغوی یو بل ته وایي هذا عارض ممطرنا. دا خو پلنې پلنې وریځې راغلي دي، دا د اوبو دپاره راځي، دا به باران راورېږي. الله وایي نه نه دا هغه باران والا نه دي، دا هغه عذاب والا دي. اوس څه پته لګي دا کومه سیلۍ چې راغلې ده دا د باران دپاره نه دي، دا د څه دپاره وي؟ دا د عذاب دپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وریځې ولیدې په اسمان کې یا به سیلۍ ولیدې نو عرف فی وجهه، دا ګبراهټ به په مخ کې ښکاره کېدو. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سوچ کې و چې دا به ګوره څه کېږي. اشاره دې خبرې ته چې مسلمانه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه هر څه معاف کړي او هغه سید الاولین والآخرین د هغه هم په وریځې لیدو سره او د سیلۍ په لیدو سره به یېرېدو. نو طالب پکار دی چې یېرېږي. څه پته لګي دا وریځ د عذاب ذریعه وګرځي، دا سیلۍ د عذاب ذریعه وګرځي، ولې نه شي کېدی؟ دا طوفان چې راځي، دا سیلابونه چې راځي په څه طریقې سره راځي؟ په همدغه طریقې سره راځي. نو د طوفان د راتلو نه مخکې څوک خبري چې دا کمې وریځې چې رالي دا د طوفان دپاره راغلي دي؟ څوک خبري؟ یا څوک خبري دا کومه تیزه سیلۍ چې اوس چلیږي او دا هر څه چې د ځان سره اوچتوي او دا ټیمان او د کور دا چتونه چې ګړزوي را ګړزوي، د دې نه بعد یو سیلاب را روان دی، یو طوفان، یو عذاب را روان دی، چا داسې پته شته؟ هېڅ پته نشته. نو په دغه ټیم کې الله ته رجوع کول او یېرېده چې داسې نه الله عذاب راولي. او قرآن کې دا خبره بیان شوې ده ځای په ځای، حدیثونو کې هم شتي چې د الله د عذاب نه په امن کې کېږي نه. افامنوا مکر الله، الله وایي آیا دا خلک په امن کې د الله د عذاب چېرته په امن کې کېږي نه؟ یعنې دا یره به د زړه نه وباسي، دا یره به په زړه کې همیشه ساتي چې یره د الله عذاب راباندې را نه شي. دا د مؤمن شان دی چې د ده په زړه کې به د الله د یره او د الله د عذاب نه د یره دا به پکې همیشه پرته وي. کله چې به د سیلۍ راوالوته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وي اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. دا هغه دعا ده چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیلۍ ولیده او د هواګانې به رالې تیزې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اسألک خیرها، یا الله زه تا نه د دې سیلۍ خیر غواړم، وخیر ما فیها، او په دې کې چې کوم خیر دی هغه دنه غواړم، وخیر ما ارسلت به، او په کوم خیر سره چې دا سیلۍ رالېږلی شوې ده هغه دنه غواړم، واعوذ بک من شرها، او یا الله تا پورې پناه نیسم د شر د دې سیلۍ نه، وشر ما فیها، او د هغه شر نه چې په دې سیلۍ کې دننه ده، په دې سیلۍ کې دننه دی، وشر ما ارسلت به، او د هغه شر نه چې د څه سره دا سیلۍ رالېږلی شوې ده. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال به څنګه و اذا تخیلت السماء، او کله چې به وریځې تیارې کړې شوې یا راښکاره شوې د باران د ورېدو دپاره، اسمان به د وریځو نه څه شو؟ ډک شو. تغیر لونه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رنګ به بدل شو. وخرج ودخل واقبل وادبر، او ډیر د ګبراهټ د لاسه او د یېرې د لاسه به کور ته ننوتو او بهر ته به وتو او مخې ته به راتو او شاته به وتو. دقه د هغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فاذا مطرت سري عنه، کله چې به باران راورېدو بیا به خوشحاله شو. فعرفت ذلك عائشه رضی الله عنها دې خبرې ته سوچ وکړو چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې ډېر په یره کې. فسألته، نو تپوس یې ترې وکړو
چې یا رسول الله لکه کله چې دا وریځ راشي او د اسمان د وریځو نه ډک شي او کله چې دا سیلۍ راشي تاسو باندې هیره ډېره زیاته شي او بیا کښېنئ نه کور کې کله بهر ته وځئ او کله دننه راځي د دې څه وجه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعله یا عائشه كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا عائشة وسپته لګي که د هغه شان خبره شوي څنګه چې عادیانو وریځ ولیده نو هغه ووایي چې دا خو وریځې دي پلنې وریځې دي او دې نه به باران راورېږي او هغه عذاب و عایشې که اوس دا هم عذاب وي نو څه پته لګي وفي رواية برواية كرجي ويقول إذا رأى المطر رحمة او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باران ولید وی دا خدای الله رحمت بیا به خوشاله شو باران چې راوري سیلۍ نه بعد نو پوه شي چې بیا دا ښه خبره ده رحمت خو چې دا سیلۍ راشي او شنډه سیلۍ او بې خیره سیلۍ راشي چې د هغې نه به یو عذاب جوړ شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په یره کړي دا به د مؤمن شانې چې ژوند به تېروي د الله نه په یره کړي د هغه د عذاب نه په یره کړي دا حدیث متفق علیه حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې او قسم پې درته خورم په دې خبره باندې که دا حدیث موږ راواغېستو د خپل ژوند سره ولګو که نه نو والله ځان راته ډېر په دین کې ډېر کمزوری ښکاري شي زموږ په زړونو کې د الله یره او د عذاب نه یره هغه ډېر اوچت خلک دي چې الله سبحانه وتعالی ورته دا اوچت عبادت نصیب کړی دی او د اوچت صفت په هغو کې پروت دی سیلۍ به وي طوفانونه به وي زلزلې به وي دوی به مذاق کوي بلکې د زلزلو نه زموږ په ملکونو کې او د سیلابونو نه او د طوفانونو نه بیا ټوغې جوړې شي په فیسبوک باندې چلیږي په واټساپ باندې چلیږي هسه وخت کې هغه تیزه زلزله راغلې وه پاکستان کې ډېره تباهي شوې وه د هغې د لاسه نو په هغه وخت کې به د خلکو بیا دې زلزلې ته مسکال وي چا به وي مسکال راغی او چا به ورانه حالانکې هغه داسې زلزله وه که نه چې په بعضو علاقو کې پوره کلي د هغې نه مقبره جوړه شوې ده پوره کلي تباه شوي دي او بس بورډ پرې لګېدلی چې دا مقبره ده هېڅوک په هغه کلي کې نه دی پاتې شوی په داسې حالاتو کې مې یو سړی زلزلې پورې خاندي په داسې حالاتو کې مې یو سړی الله ته واپس نه شي سیلاب به بهیږي کورونه به وړي ځمکې به وړي او دی به داسې غافله وي چې د سره به زړه کې څه ګیره نه راځي چې یاره دا کیدی شي ما هم ځان سره ویسي د عذاب کې کیدی شي زه هم راګیر شم د الله د عذاب کې نو یره پکار د مؤمن الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې چېرته په الله عذاب نه راوستو او قرآن کې ورته الله ویلي چې پیغمبر څو پورې ته دوی کوي نو زه په دوی عذاب نه راولم خو د هغې باوجود هغه دومره یېرېږي د هغې باوجود دومره یېرېږي او موږ داسې مطمئن ناست یو هېڅ پروا هم نه بلکې څوک چې یېرېږي د نور پورې خاندي لکه که څوک دا وایي چې یاره سیلۍ نن ډېره تیزه وه او یاره دا باران او یاره دا سیلاب او یاره دا ګړز ګړوز په اسمان کې د نور پورې وخاندي مړوي ته څه بوزدلونته کړي یعنې هغه ښې خبرې پورې دی راخاندي هغه خو یېرېږي دې ته داسې چې یاره د عذاب نه چېرته چې ته راګیر نه شو چې ته الله هم راونه نیسي او د الله رانیول خو بیا ډېر سخت نو دې حدیث کې سوچ پکار دی او د زړه په غوږونو دې اورېده پکار دی